وسره مینه نه کې وجه څه ده ولې ورسره محبت نه کې وجه څه ده مونږ سنیان اهل سنت و جماعت که د سرور کونې سره مینه کو خو د مینې لایق دی که نه اواز رانغی د مینې لایق دی او ما ته دا خبره وکړئ کله چې تاسو ما ته متوجه شي بیا به خبره کوم خیر دی سبحان اللہ وائے پا کائنات کی دا سی بوٹے ما تو خائے پا دی بوٹو کی دا سی بوٹے شتا چی پا حضور مین دے پا بوٹو کی دا سی بوٹے شتا چی پا حضور مین دے آواز رانا گئے کانو کے دا سی کانے شتا چی پا حضور مین دے آواز رانا گئے اوائے پا ملائکو کے دا سے ملائشتا چی پا حضور مین دی ملائک پہ مین دی انسان پہ مین دے فرشتہ پہ مین دا کانی پہ مین دی بوٹی پہ مین دی زناور پہ مین دی پا خبر آپ ہوئی گئے خودہ کی بدا محبت شوی کنا اس ما پدی پوئی گئے چی سواری نو پہ باندے با مین شی چی سو اوی نی آواز رانا گئے لو پہ باندے با غم دا غری چیتا زمان پہ خبر پوئے گئے نا دا محبت دا پارا قتل لازمی دی زڑا لازمی دے کنے دے زڑا محبت سے کی زڑا کیوی کا غوگونو کی آپ ہمیں کدا تا بول رہا ہوں محبت پہپو کی کزڑا کی پسڑا کی ہوئی جدائی سوک پی جانی شیارانائی کڑی ہوئی کنا اسی جدائی پی جانی خیٹاور سڑے چی دسکو نے جدا کیا غمری وہی روش کور پاتی شا پا خبر پوئی گئے او آشک چی دا معشوقی نے جدا کی نو دا غجون گران شی اس میں پدی پوئی گئے چی در زرد رسی کنا چی سو اوی نیلو پی باندی با مائن شکنا او دا محبت دا پارسترگی لازمی دی غوگونا لازمی دی زڑ لازمی دی یا چی دا یار خبر ووڑی نو دا آگے کے مٹاس دوم رئی سڑے وچی پا دی خبر میں شوے یا چی اوی نی دا آگے دا پارسترگی لازمی دی یرا دا ما دا یار سترگی دیرے خیست دی ظلفے خیست دی نل پا نور محل کے چی دا خلق را جمع شوے دے دا پا اگر رخصار مین دے اگر رخصار سمرا خیستا دے اگر سترگی سمرا خیستا دی اگر ذات سمرا خیستا دے دا اگر اخلاق سمرا خیستا دی دا اگر یاران سمرا خیستا دی دا اگر بیبیان سمرا خیستا دی دا اگر صحابہ سمرا خیستا دی دا اگر کلے سمرا خیستا دی نو دا دید پارا با تو قرآن مجید تکی نہیں قرآن مجید تا دا دی خبر نشان دی کئی دی آرخصار سمرا خیست دے قرآن پاڑا وارا واغا آواز در کئی والدحا واللیل اذا سجا دیدے کو سما شقانو پی جند ایک نمبر اور دو نمبر دیدے کو سمو پی جند وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى یرا زو پوینو شم طول شقان یہی زو مطمئن شم طول شقان یہی محبوبہ زما دستا پر رخصار بانے قسم وی واللیل اذا سجا زما دستا پدا دور زلفان قسم وی مولا کریمہ
द यार हुस्न खुद याद कर उसी रात अखलाक को खाया च द यार अखलाक संगदी कुरान करीम फरमाई व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। द हुजूर मुबारक अखलाक दिल खस्तदी ए मौला करीमा अखलाक खस्तदियों कमाल रातो खाया मौला करीम फरमाई सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मौला करीम जल्ल जलालुहु ला मकान तबल ले द सरवर कौने द मदीनी मुनव्वरी द जानान जुनरा तो खाया रब्ला दाल फरमाई महबूब ज़माद इस्ताप उमर कसम वी ए मौला करीमा स्ता महबूब ची बकम कुली की पैदा शेरे अगर सुमरा खस्त दे मौला करीम फरमाए वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। आवाज आ रही है या अल्लाह मातद हुजूरी यारानो सहाबो खाया चिस्ताद हुजूर यारानो सहाब संगदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद रदियल्लाहु अन्हुम अवादरा नगे वरदू अन्हु सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। यारा मौलाना से मुखु पक्के पाती शो मुखुम तो हुजूर मतियान यू कना मुखुम जी यारान वलायात का कले वलायात को अखलाक के वलायात का कमालात वलायात का मुखुम ईमान नवड़े रे जमुंग बस मसले फरमाए कुंतुम खैरा उम्मतिन तासो बेहतरीन उम्मती तासो जी लगे तासो टोल शपा वलाड़ी खुदेता बेहतरीन उम्मती यो खुदा रोग नवाई बेहतरीन उम्मती प्रदे माल न खुराई बेहतरीन उम्मती कहना दे जी हाँ दाशे कम टेम की आवाज़ की कुन तुम खैर उम्मतिन आवाज़ की चीज़ हुजूर पख्वा के नास तो आगे की यौम दरुग जन्नो यौम पकी ग़ीबत का उनके नो सुभान अल्लाह वाए टोल द जन्नत सरदारान कुछ आ गई तो कुन तुम खैर उम्मतिन ओवेल शो बस मौत टाइम पके राह को जो तासम द हुजूर मतान ये तासम बेहतरीन उम्मत है जगह जी ब्याह खलक द रोगो सर चिंजनम कबल रोगो सर खलक ब्याह ताजो चिच्चा द मंडई तलाड़ से दुकानदार सड़े मुश्ताक से अब और देख कल करे टखली पर मंडई की द टमाटरो दुकानदार नाटम आगा करेट के टमाटर टोल जाओ शांति करना फर्क पकी हुई भी पकी सखेस्ता खेस्ता हुई हाँ और शलान दे उलट टोल मुंगा गलान दे मालियो
هغه چې بره که نه هغه صحابه دي هغه چې بره دي هغه چې بره سودا ده هغه صحابه دي بلا تشبیه ثم و ثم لیکن چرته یو دکاندار دانی دی ویلی چې دا سر ټماټر په مال راکو دا نیم کریټ په بل چا خرڅ کا لا سودا شهر میں چته پجون کې سودا کړه کې پړمبي ته لاغله نوې دکان دی چولې ته دلته په اصول راځي چروغ خلی وسره به ماته مخلی چروغ خلی وسره به چنجنه مخلی چې غټ غټ خلی ورسره به واړه مخلی بلا تشبیه عقاید و جهان فرمای چې کله دا فرشتي د الله حضور ته لاړ شي او داسې مجلس جوړي نو رب العالمین فرمای ما ټول مخلی دي نو فرشتي خو پوښي چې نن خو الله ډېر خوشاله دی داغه بندگانو ذکر وکړ نو یو خړسر پکې را مخ کی مولا یو سړی پکې راغلی د مجلس اورېدلو نو راغلی خو هغه ځان سره یو ټکي لیکلو چې د باندې به زه اواز کوم یا دې له راغلی چې زما چې دا خلک څه کوي که څوک ذکر کوي چې ورپورې وخاندم که څوک د حضور نوم والي سبحان الله چې زه ورپورې وخاندم په خپل غرض راغلی د مجلس اورېدو غرض یې د مجلس د اورېدو غرض یې د ثواب غرض یې نه وي متوجه شئ نو عقاید و جهان حدیث کی فرمائی چې رب العالمین فرمائی چې دا فرشتو تاردو کی چې یا الله یو سړی پکې داسې راغلی مجلس اورېدو له نو راغلی رب فرمائی نه فرشتو نه هم قوم لا یشقا جلیسهم تاسو دی یو ته ګورئ او دی لسو زرو ته نه ګورئ چې دا لس زره مې وبخل دی مې ورسره وبخلو چې دا روغ مې واغستل دا چینجن هم ورسره اخلم دا چینجن هم ورسره اخلم نو رب العزت دې موږ له محبت راکړي نو که صحابه روغو نو انشاءالله چې موږ به ورسره اخلي ځکه چې په کم سب کې صدیق اکبر ولاړ زه ګناهګارم پکې ولاړم نو د صدیق د خاطر خو به خدای بخي کنه یار او قربان د سرور کونین د شان نشم حضور مبارک یو ورځ تقریر کو ستړي خو نه ها ما نه یو دلته تاسو کوي کنه چې مولانا ستاسو پروګرام دی حضور مبارک تقریر کو چې د چا یو ماشوم وفات شي د بلوغ نه وړه دوه ماشومانان وفات شي نو دا بشي به د مور پلار شفاعت کوي بیا یو صحابي عرض متوجه شي چې د چا یو بچي وفات شي نو دا یو به چې د بلوغ نه وړاندې وي پدې کې د مدینه منورې د جانان په مجلس کې پردي طرف ته زنانه ناستې وي عائشہ به आवाज کوي یا رسول الله چې د چا یو بچي وفات شوی نه وي د چا اولادم نه وي ټیک د چې د چا بچي وفات شي هغه به شفاعت کوي د چا دو وفات شي هغه به شفاعت کوي د چا یو وفات شوی هغه به شفاعت کوي داسې زنانه شته چې د سره اولاد نشته نه داسې پلار شته چې د سره اولاد نشته نه یا رسول الله یا بد سړی بشي د بلوغ نه وړاندې نه وفات شي یا رسول الله د بس حال وی سرور کونین و تو فرمائلو د چا بد و بشی شفاعت کئی د چا بیو بشی شفاعت کئی او چی د چا بشی وفا شوینی د داغ د پار زیما داغ د پارا زیما داغ د پارا قربان د حضور د شان نشم پدې مې پوي کې دوه ټکي د تکوم د محبت متوجه شي اشاره باندې کې متوجه شي سرور کونه د مدینه منورې د جانان شقان ووري د عیسی علیه السلام په معجزاتو کې را دي چې مړي ته به شي قوم باذن الله نو مړ بجي چې چا جواب را کدا ژوندې دي
او چې دې ټیم کې مخلې پاتې شنو دا هغه مړ چې د عیسی علیه السلام په قوم باذن الله هم دروچتیږي قوم باذن الله مړ بجي تاسو مړ ژوندې شوي قوم باذن الله نو چې مړ به را ژوندې کېدې نو چې دا سړی مړ کېده د دې نه وړاندې خو دې ژوندې او د دوی روح خو که نه د کې روح هو که نه سترګې وي غوږونه یې وو بدن یې وو ژبه یې وه عقل یې وو که نه جي روغ انسان خو وفات شوی او که نه نو چې ده ته به عیسی علیه السلام چې قوم باذن الله ده ته به خپل روح را واپس شو یا به بیا ژوندی شو اوس مې په دې پوه کوي د ابوجهل په لاس کې چا قید و جهان کاڼو ته ووایي چې زه څوک یم دې کاڼو ته چا قید و جهانو فرمایل او کان یې چا په لاس کې و نو د دې نه روح کوم خوا تللی و روح پکې و आवाज رانغی سترګې وي غوږونه یې وو ژبه یې وه هاي هاي دې ته یار وایي دې ته یار وایي دې ته محبوب وایي دې ته کمال وایي عیسی علیه السلام به چې مرده ته چې قوم باذن الله هغه ته خو به روح واپس یو کا کاڼي ته روح کم ځای نه راغی کاڼي ته روح کم ځای نه راغی راځئ ګلونو واورئ سرور کونین جناب محمد رسول الله مسجد نبوی کی تشریف فرما دے یا اللہ دی نور محل تا ہر کال دا شقان راجی ٹھیک دے جی سارا زما دا ټولو حاضری قبول کا دا دربار تر و تازه ولرا دے قوم لو دی خاندان لا صاحبزادگان لا اللہ خستہ عمر ورکا امین پہ وائے مسجد نبوی ماحول صحابہ کرام نے سرور کون سر ناز دی محفل کی خاموشی دا ناگہان دا جڑا آواز راگے صحابہ کرام دا مسجد نبوی کی طرف تو قتل سے سوک جاڑی گس طرف دو قتل سوک جاڑی مختے قتل شاتے قتل آواز رانا گئے او دا جڑا آواز رات لو دمنا خوب دما پا خبر پوشی ہوئی کہ پوئی مکم سبحان اللہ ہوئے دا جڑا آواز رات لو ہاں دا جڑا آواز کم زینا رات لو دا حضور پا دربار کی حنانا والا روا استنی حنانا وطویلشی سو وطویلشی طولو ہے استنی حنانا دا جی دا کجوری وش ڈڈو دا کجوری تنوا دستن پزے پا مسجد نبوی کے لگے دلوا عقائد و جہان تاجدار حرم بچے کل تقریر کو نو دغ حنانی تبیڈڑا وحلوا بیاو زنانا رالا عقائد و جہان لے ممبر پخپل غلام و پخپل نوکر تیار کر کستا ممبر والا تیار کر عقائد و جہان چی کلا اگر ممبر تا تشریف روڑ نو حنانی اجڑل حنانی قربان میں دخپل محبوب نکھی سمر وفادار دے ہاں سمر وفادار دے سرور کونین دا مدینی منور جانان دا ممبر نپاسی دلو لارا حنانی زان ترانی دیکا حنانی زان ترانی دیکرلا حنانی سل گئی وحلی
जड़ाई कोला ठीक दे जी सरवारी कौनिन पी बांधी लाश की खोद लो कदम मोस्ता माशूम चे पे जड़ा शिया खुशी कना दूंगा का माशूम जानता वाली दी पुकना हाँ और पसर वल्लाह सरा का गुया पर बदन बच्चे मजाड़ा बच्चे मजाड़ा बच्चे मजाड़ा हाँ पर खबर अपने शे हुजूर मुबारक हनाना जान तरा गाड़ी विस्तेदा चे बिल्कुल सुभान अल्लाह नवाए लेकिन ये सख्त गुनाह दा बसरे मात नेक में गोरे लगे जिसे पढ़ूंगी जल्ला गले हनाना जान तरा गाड़ी विस्ता अरे का तमाशा में जोड़ो क्या ना कर गोरा क्या ना लगा सब तमाशे जोड़ा करूँ क्या मत मतवज्जे शरा बोलती प्रेगे दा बस दिखते बस द मालूम स्पीकर कार कहीं करना प्रेगे दा बस ताता पुख्ताने नहीं मालूम ताता पदश्ता वो दिए लगो थी उस बात दिए तो गुल गए कि दास से दी पुख्ताने खुद पे जन्म दी होटल उम्र मार चगे वाली दी दादी क्यों सड़े उधर पड़े वाला लास्ट को टटोला पड़ी तो गुल गया चिदा से शेरे चिदा मार दे कहा मार दे ना कौन मत मालूम दे राधे गुलुन वाले सरवारी कौने हाना नजान तरागारी विस्तला दमदनी मुनव्वरी जानान कलारी सरवारी कौने नु फरमेल के शरी माँ कलार कड़े नवे नु हना ने बतर क़यामत जड़ लेवे कल कल सड़े हैरान शी हनाने तसंग पतो लगी दा शी यार दमान लाड़ो ब्या यार दमा ख्वाल नाराजी हनाने तसंग अंदाज़ो लगी दा ची हुजूर मिंबर तैयार शेरे सरवारी कौने खुलन माता गाड़ रान करला ननी पमा पूरी डडो न लगोला सुभान अल्लाह नारे तकबीर मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा जिंदाबाद औलिया जिंदाबाद अहले सुन्ना जिंदाबाद गुलाम है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि व दुरूद शरीफ व अलैहि इखलास अल्लाहुम्मा सल्लि अला और खराब है कुछ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना पुल वाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना दार स्पीकर वाले कम शो नेटिक शरियार बादशाह कम दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना तेज का अल्लाहुम्मा बसो सिमरेदा माल पे कुर्मी मरो बसी खा मत नजर कसान नास्ती अराज़े गुलनवारई कोसे शो सवारी कौने द बदर मैदान तरवान दे यारान दी द हुजूर सरा सहाबे किराम दी द हुजूर मुबारक ख्वाते यो सहाबी रागे साद इब्न अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला उदाड़ी अजीम जर्नेल दे दद उहुद पर मैदान की द हुजूर मुबारक तार्ज करो या रसूल अल्लाह तासु बज़मा शात उदरी गई ज़गोरब चन्नन दसाद सिनसुम रगशी बर्दाश्त कई सुम रगशी दाराड़ो लेशी और दखपल महबूब संग दिफा को लेशी हुजूर मुबारक के साथ उधरो यो खबर बज़मा हो रहे
د چا په اوږو چې درې ګوله لګېدلي هغه څومره ناز کوي د چا په اوږو چې چاند تاره لګېدلي هغه څومره ناز کوي او د احد په میدان کې د سعد په اوږو حضور دواړه لاسونه اچولي دي الله اکبر الله اکبر او تاجدار حرم سعد ته وی سعده وی لبیک یا رسول الله وی سعده قربان درې سوه غشو د عقاید و جهان سره لاس کیو درې سوه یو غشه به عقاید و جهان لورکاو سعد رضی الله تعالی عنہ به ورکاو حضور مبارک شاته ودرولو او عقاید و جهان بسات وی ساده زما مور او پلار لتا نه لوګې شا ساده زما مور او پلار لتا نه لوګې شا صاحب بداسینه نورم بارتر وستا چې نن حضور په ما مور او پلار قرباني نن د نبیانو امام په ما مور او پلار قرباني سعادت خود عمر لوی سره نه سعادت زما مور او پلار لتا نه لوګې شا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویسو دمرا بختور ما چه دا احد پا میدان کے ما تا حضور درست وکرت ویلی دی سعادستانا زما مور و پلار لوگیشا دغا صحابی سرور کونین تارزو کو وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما یو ورکوټه غونتی درخواست که خفه کېږي نه حضور فرمایي سعادت سدي د بدر میدان ته روان دي وی زما یو ورکوټه رور دی عمر نامه ده هغه د صحابو نه پټ پټ روان دي میدان بدر ته منډي وای یا رسول الله نه د مور او پلان ته تپوس کړي دي او نه تاسو نه تپوس کړي هغه روان دي حضور فرمایل کم دی هغه دی وی عمر وی لبیک یا رسول اللہ وی دل تراشا منڈی 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 ثانی ولد حضور مبارک مخیطہ ادرے تا قید و جہان تا پوس کی عمیرہ تا معشوم نی تا خودیر ورکوٹے نی تا بدر کے سکے یا رسول اللہ پا وجود ورکوٹے ماں خو عشق میں زوان دے عشق میں پزوانے خموش کے دے عشق میں بدے اور اللہ محبوبہ خیر دے ما دی رول پا پرزول وروالا دی سعد کے ابن ابی وقاص لمی وروالا کدے میں راوان شو خو بیا به بدر تزم او کراوی غردولما نو زه به کور تزم او سعد ابن ابی وقاص ته وګورو عمر تونو معصوم بچی دی سعد رضی اللہ تعالی عنہ لمی پک بڑو وروالا سرور کونین فرمائلو عرش دوڑا پا کشتی باندی یورور دا بلورور پخ پنجا کی لاس ورکلو سینی یو بلسر ملو کی پنج آزمائی کئی زم اغا خلق بکم دی چی دا اللہ نبی تماشی تولار دے او دا یو مور بچی پا پرزول ورگلی دی تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی زندہ باد دوڑا غیق پا غیق ورغلل حضور تماشیت ناستے کل یو راغر دی کل بل کل یو کل بل کمزور سڑے خو بار بار راغر دی کی کنا کمزور سڑے
بار بار را غورځېږي که نه نو چې دی کله په دې غیږ په غیږ ورغه نو دا کشر ورور ورته وایي وی سعاده مړ بشم که د حضور نه پاتې شومه مړ بشم که د حضور نه پاتې شم ما ور شاته پرې نږدې زه بغیر د سرور کونین نه پاتې کېږم او که ته رښتیا د الله او د هغه د محبوب په محبت میدان ته روانې نو زه تا ته دا حضور وسیله کوم چې ما ته ځان راوغورځوه ما ته ځان راوغورځوه ګنې پاتې کېږم ډېر به خفه شمه تاسو خو هسې ځئ روان یئ سعد ابن ابي وقاص چې کله د حضور خاطر واورېده ځان له خپې الوغل کې لوی سړي میدان کې شکست وخوړ را پرېوته ماشوم ورور ورته د سینې د پاسه ولاړ دی هی د الله محبوبه وګوره سعد مې لاندې راوغورځو که نه حضور وخندل وی بچے زه پوهېږم سبحان الله وایې بچے زه پوهېږم د سعد زور ما ته معلوم دی د سعد زور ما ته معلوم دی عقائد و جهان وخندل صحابہ کرام حضور نے تپوس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو خو خندل تاجدار حرم فرمائی وی دا می دا دیر خوشحالی لو خندل متوجه ہے لکه وره ورش پدو خوڑا کله براغلی دلته کې ناستې خیر دې ځای نه یو سا جولۍ کې خیر یو سا اصله چې مات نه وځي خدای د نه خفایي متوجه یې جي داسې حالت کې کله چې د خدای در باندې رحم راشي موږ ډېر ګناهګاران یو جي په خدای موږ ډېر ګناهګار یو داسې حالت کې کله چې د الله د فرشتو رحم در باندې راشي ټیک ده خبره خو زما صحیح ده که خپل ځان ته وګوره زما کیفیت ولې بدل نشو تاجدار حرم فرمایل ځکه مې وخندل چې نن جبریل علیه السلام د دې تماشې له د سدرة المنتهی نه راغلی دی د سدرة المنتهی نه جبریل علیه السلام د دې دواړو وروڼو کشتۍ تماشې نه راغلی دی او مغه وشوه لږ رامخکې شروع کې د صدر ورته تلګرام کې شته کنه تلګرام کې شته صدر ورته د شاته ټوپۍ ولا نه ته چشمو ولا غده خرابې نه بس پوښ بردا بس که خیر جاله مولا ورانه کا متوجی ہے سبحان الله وای قدرت کار اکثر دا چشمو ولا خطرناک است چل دا سه جيبه غو دي کار دی چې چته چشمو ولا اکثر پکې خطرناکي تانه یادوم ګوره په خودمون د سر تاجي اخوا شقان دي ځکه چې د آبادي سړی چشمې د مجبورۍ نه چې بعضې د شوبازۍ دپاره شي چې شوبازۍ دپاره چې دا ډېر رواني الله دې موږ تاسو نیکان کي کله کله زه خوش طبیعتي کوم زما خوش طبیعتۍ باندې خفه نه شئ زما روڼه یې زما ټول د سر تاج یې ټول چې دې مجلس کې ناس یې ښایسته یې ګلونه یې رب مو مه خرابوه رب العزال دې زما او ستاسو د ټولو حاضري قبوله کړي امین پې ووایې په خبره پوهېږئ جي بدر غزا وشوه جي چې د بدر غزا کېده میدان جنگ کې صحابه کرام ولاړ دي هغه د کفارو کې یو کافر آواز ورکړ صحابو وسادګانو تاسو چې د میدان جنگ ته راتلئ تاسو سره څه دي 314 کسان دي
اتو کسانو سره توري دي او 15 د بره 300 ها بیا مواز را لګي هاي 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 لا خوف عليهم هغه داسې دی چې دا ټوپک والا ولاړ دا اف سی کلیوي والا ډېر باندې بلوډ وای او پتا وګونی زیګ زیګ نشونه بیا لا خوف عليهم دی او کنا غبلوډ نه نیواله تاسو مکه سره ازمکه شنو دی تیار وای چې دا بس یې وړم ته بلوډ خو را باندې والو جی دا څه ده کنه دا خدای مکه کوزه چې دا لیوی والا ولاړ یو بدر کې مړی چار یو بدر کې مړکو دا ټول تختی چې تما پکې مړ نه کی اسو خبره کوم دا حفاظت ته ولاړ دي انتظامی والا دي خدای دې له ترقی ورکی زمون مجلس به خاسته شو او زمون چې دې خو ډېرې پیری ورکړي د ډېرو خدایانو کې به حفاظت ته ولاړی نن تاسو د هغه خلکو په میاس کې ولاړې چې نن په لکونو عربونو ملائکې مجلس ته راغلي دي صاحبزاده صاحب موږ د انتظامی شکریا ادا کوو الله دې زموږ د ملک بچی ته خیر نصیب کی 314 اتو کسان سره توري دي او 15 کسان بغیر 15 د بره 300 همداسې ولاړ دي چا سره چوکلاس کی چا سره د کجوري سانګه چا سره بل بوټي سانګه اے ناری غوښه خوړلې وه پولاو خوړلې و پټي تیکې خوړلې وې روشه خوړلې و ها درګې ته کوشي سیخون الله هغه ته خو دې موږ پیدا کړی هغه چې د بدر میدان ته راتله په کجورو روژه نیولې وه دوه او درې کجوري صاحبزاده صاحب دی خوړلې وې د کجورو ګټ کې په لاس کې نیولي وو او میدان ته راووتل سرور کونین خو د ډېر لوی نظر خاوند چې داسې د صحابو ته وکتل نو سترګې راډکې شوې چې سترګې راډکې شوې نو رب العزال وحی راولېږله محبوبه چې دومره غم ونه کړي تا 314 روستي دي زه به د اسمان نه 3000 فوج درولېږم بیا مواد رانغې زه به 3000 فوج درولېږم د چا په سرپرستۍ کې د جبريل علیه السلام په سرپرستۍ کې د بدر میدان ته 3000 ملائک راکوشول لکه اخلاص سبحان الله وای ټول سرور کونه نګر شاپه راوترېدل صحابه کرام فرمای چې کله به مون کافر په سیمنډه وهاله مونږ دا وای چې دنه سر قلم کو کړه شو چې داغه نه بسرواله شوی و ابو ته جبريل چت کړو جبريل به دوه ټوټه غرزولې و او د بدر په میدان کې باور راتله هزوم عقائد جهاد ته صحابه ورته کو محبوب هزوم आवाज راتله حضور مبارک وته فرمایله د جبريل السلام د اسنوم دی لا به جبريل السلام ضرب لگاو میدان کې به مخ کې روانو د بدر غزا شوا او یا کسان کافران مردار شول او یا پکې ژوندۍ ګیپونی وو او دې طرف ته صحابه کرام 14 کسان شهیدان شول 14 خسته ګلونه چې سپوږمۍ ته شرمېدې نور ته شرمېده درانه لکه د غرونو په شان زلمي پرېوتل د غرونو په شان زلمي شازلمي میدان کې پرېوتل تاجدار حرم خو ډېر رحم دیلو زړه کې ډېر لوی رحم دی تاجدار حرم په یو شهید ګرځېده حضور مبارک ځان مضبوط کړو حوصله د حضور مبارک ډېره مضبوطه وه خو چې کله په دې شهیدانو ګرځېده آخر کې یو شهید لراغې اوس به د غوش مسلمانان
عاشقان بوشی دا کم شہیدو چی سرور کونین و تکید آستا او دا حضور پا دی خیستا مخدن یازبین استرگو نوخ کے راغی او حضور پا جڑا شوی جڑل دا اغا معشوم چی خپل رول لپا پرزول ورغلے او اغا معشوم چی رول لپا پرزول ورغلے او دا محمد رسول اللہ مبارک اغا معشوم مچی تکین آستا دا سی راواغست حضور مبارک و تہو جڑل وی جڑل صحابہ راغا حضور فرمیل پر ڈڑا شئی اخوا شئی اخوا شئی یو صحابی برات لو خیر دے محبوب خیر دے حضور فرمیل اخوا شئی اخوا شئی دا بچے پغی نیولے دے لگا لازہ چے تیرہ شوا حضور مبارک فرمیل صحابہ رازی راشی رضی راشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی سا مسئلہ عقائد و جہانو فرمائل تاس میں زکا خواہ کولے دا اسمان نا فرشتے دے دے معشوم دیدن لراغلے وی اللہ لیکن آراؤ لگو یو کس لگے کو گونگے دا کی سکنی نعرہ تکبیر اللہ قربان دا حضور دا صحابہ و نشم باباوی خدای سشو حقا خکولی خکولی خلق سشو پا ظاہر و پا باطن سپین سپیزلی خلق وی لال نا یادون ننم زما پا دماغو کے پراتی دی نن دا آگئی پا یادون دا ماحول تازہ دے ننم دا حالات آگئی دا آگئی پا یادون باندی تازہ دے دا باغ پہ لاتر و تازہ دے خدای سشو حقا خکولی خکولی خلق پا ظاہرہ و پا باطن سپیل سپیزلی خلق اس خندہ میں دا دی خلق سر نشی جڑوی میں حقا تلی تلی خلق رازے چہ ددغ وفادار پیغمبر سر دا محبت لاس ملو کو دا سر دا من اظہارو کو مولانا خیبر نیوز والا انٹرویو قصتا ما تیوی دا 12 ربیع الاول پا حوالہ تسویل غوارے حکیم صاحب دا سیدہ ما و تیویل زب دوم رویم چه دا 12 ربیع الاول نوڑان دی دا عرب و ماحولو گوری و دا 12 ربیع الاول نرستو دا عرب و ماحولو گوری بس فرق واضح دے چا لور نہ پی جندہ چا مور نہ پی جندہ چا یار دوست نہ پی جندہ چا رحم و کرم نہ پی جندہ چا ہمدردی اخوت او بائیچار نہ پی جندہ خلق دا جہنم دا کند پاغاڑ ناستو پر خبر پوئے گئے لوڑا بے وجلے مور بچے کنڈش و پنی کعبے اخستلا دا کعبے حرم پا بربند باندے دی خلقو داغدارا کڑیو 300 بوتان پا کپراتو پا 12 ربیع الاول اغا محبوب پیدا شو چے دا ٹول گندی پا صفائے باندے بدل کر ٹول نفرتی پا محبت باندے بدل کر حیوانیت پا انسانیت بدل کر پا معاشرہ کی امن راوستو آغا خلق شید یوبل وینو تا تگی ناستو پا دا سے پلیفارے میں ادرول چے پا میدان جنگ کی دیو صحابی زن کا دنو تگیو او اغلے و براوڑے نخواہ کی بل مرگری آوازو کو آواز رانا گئے ہاں چیو گوٹ مالا پریدا نو دے صحابی و تسووے آواز رانا گئے دا زن کا دن سخت سم رئی دا درس چاور کڑیو ہائے ہائے چه دویم لے یوڑی درہم آوازو کو وی مالی و گوٹ پرے دا زدیر تگے ما دویم وی درہم لے یو سا چه درہم لے یوڑ انا للہ چه دویم لے راغے انا للہ
کې ډومبي له راغې ډک جام ډک پاتې شه ډک جام د یو صحابي ګوت نصیب نشوي ولی هغه داسې شونډې وي چې د یار په شونډو لګېدلې وي هغه یو شاعر وایي دانه چې د جانان غاړه په ګلو خسته کیږي دانه چې د جانان غاړه تاسو یو ځل وایئ زه به خوشحاله شم دانه چې د جانان غاړه ګلونه مې جانان ته په کتلو خسته کیږي وایي خلک ګلونه ښکلوي ګلونه تا ښکلوي زه هغه شونډې ښکلوم چې مصطفی ښکلوي د شرابو نشه هغه چا لیدلې ده چې چا د یار د شونډو خواږه نه دي خوړلي سبحان الله وایي صحابه او شراب ځکه پرېښودل او بیا د شرابو په کنډول خوله کې نه ښوده چې هغوی د حضور په شونډو باندې شونډې ایښې وې الله قربان د دغه محبوب نشم الہ العالمین فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قربان د سرور کونین د ذات اقدس نشم دویم د عالمینو د پارم رحمت ته زمون د پارم رحمت ته ابي لهب د پارم رحمت ته زمون د پارم رحمت ته شیطان د پارم رحمت ته زمون د پارم رحمت ته دوستارا کجا کنی محروم تو کی با دشمنا نظرداری چې د حضور د خاطر الله دشمن ته معافي کړ د مسلمان له خیر ولې نه ورکړي ابي لهب ته تحفیف شوی دی په عذاب کې مسلمان ته به ولې نه شیطان د سپېړې نه خلاص شوی دی په خبره پوه شوئ روزانه به فرشتې په مخ گزار ورکو چې حضور تشریف راوړو یو گزار ورنه معافي وته وشوه دا د حضور مبارک برکات نباتات معدنیات که جماداتی ستا د مخ نه صدقه شه ستا د حسن کرامات رحمان بابا یو شعر کې وایي د ماټې خو برابر شو فیکس وګڼئ او اوس به یو